بیا عیسی کپرناهم ته چې د جلیل یو ښارو لاړ او د سبت په ورځې خلکو ته تعلیم ورکوه. خلک د هغه په تعلیم حیران شول ځکه چې په پوره اختیار سره یې خبرې کولې. په کنیسا کې یو سړی و چې پیریانو نیولی و او په لوړ اواز یې چغې ووهلې: ای عیسی ناصري، زموږ سره څه کار لرې؟ ته راغلی چې موږ تباه کړې. زه دې پیژنم چې ته څوک یې. ته د خدای سپېڅلی یې. عیسی پیري ته حکم وکړ: غلی شه او د دې سړي څخه راوځه. پیري هغه سړی د هغوی په مخ کې په ځمکه راویشت او بې له دې چې کوم زیان ورته ورسوي ورڅخه ووت. ټول خلک حیران شول او یو بل ته ویل: دا څه خبره ده چې دا سړی په پوره اختیار او قدرت سره پیریانو ته امر کوي. او هغوی وځي او په دې ډول دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه. عیسی د کنیسې څخه راووت او د شمون کور ته لاړ. د شمون خوا کې سختې تبې نیولې وه او هغوی د عیسی څخه وغوښتل چې د هغې سره مرسته وکړي. عیسی لاړ او د هغې په خوا کې ودرېده او تبې ته یې امر وکړ چې هغه پرېږدي. تبې هغه ښځه پرېښودله. بیا ښځه سمدلاسه پاڅېدله او د هغوی خدمت یې پیل کړ. د لمر پرېوتلو په وخت کې خلکو خپل ناروغان چې په ډول ډول ناروغۍ اخته وو عیسی ته راوستل. هغه په هر یو باندې خپل لاس کېښود او ټول یې روغ کړل. د ډېرو خلکو څخه پیریان ووتل او چغې وهلې: ته د خدای زوی یې. خو عیسی پیریانو ته حکم وکړ او هغوی پرې نه ښودل چې خبرې وکړي ځکه هغوی پوهېدل چې هغه مسیح دی. کله چې سهار شو نو عیسی له ښاره روان شو او یو ګوښه ځای ته لاړ. خلکو هغه لټاوه او چې کله یې پیدا کړ نو کوښښ یې وکړ چې د هغه د تللو مخه ونیسي. خو هغه ورته وویل: زه باید نور ښارونو ته هم د خدای د پاچاهۍ زیری ورسوم ځکه چې د همدې کار دپاره رالیږل شوی یم. نو هغه د یهودي په ټولو کنیسو کې واس کوو.